نن موږ تاسو په ایکسل پروګرام کې فارمولا ټایپ کوي. فارمولا ټایپ کې دا مختلفې فنکشنې دي چې دا هر یو بل اخر سره پریکټیکل او یو دانه بل اخر سره وایو. مخکې چې دا فنکشن شروع کړو ورته زیاتې فنکشنې دلته چې دا یو دانه موږ تاسو کار کوو دا موږ تاسو بیا وخت نیسي. اول چې کومه دغه ځینې دغه اپشنې چې دي دغه به مثال د تکرار کوو ځکه چې دا به وروسته هم موږ په دغه فارمولو کې د فنکشنو کې به شی کې موږ ته په درخوري دا. نو دې کې اول لازم ګوره ډیفاین نیم ګروپ کې دې کې اول لازم ډیفاین نیم مثلا دا څنګه دی د ډیفاین نیم چې دا چې کوم موږ تاسو خپله یو فارموله جوړو. څنګه فارموله جوړو؟ لکه چې ځینې د غذا فنکشنې د فارمولې چې دا ایکسل پروګرام خپله موږ ته راکړي چې هغسې مثال موږ کلیک انټري وکړو نو دا بیا کار کوي. دلته موږ تاسو خپله یو فارموله یو فنکشن جوړو چې مثال موږ تاسو ته باید هغه کوم نوم چې ولیکم هغه ډیټا ماته راکړي. مثلا ګوره دغه د جنوري میاشت ده دغه څنګه بس زه هلته فارموله لیکم د جنوري په نوم باندې خو څنګه چې جنوري ولیکم د جنوري ډیټا دې ماته مجموعه راکړي اورېج دې راکړي دا رقم ته مثال دی د فبروري د هرې میاشت همدا رقم ته. نو دې لپاره را فارموله جوړو نو راځم هلته په جنوري کې درېږم راځم چې دا ډیفاین نیم کې له پوښتنه کوي ګوره نیم کوم جوړه جنوري ورته ولاړم ورته جنوري. نو ګوره سکوپ مثال څه شی ده ګوره شیټ 1 شیټ 2 کې د کار وکړي که یو همدې وربوک کې د کار وکړي همدې وربوک کې کمنټس دې باره کې چې نظریه ورکوي مثال که بل کس راځي دغه ډیټا کې کار کوي مثال هغه کس ډیټا پې پوه سي او دغه کار دا رقم ته شوی دی یا دا رقم ته کېږي نو دلته شی کې کمنټ هم ورکولی شي. بل چې دی ګوره ریفر ټو ځای ورته ټاکئ زه ورته ټاکم ورته یم دا ځای مته ټول ټاکئ ګوره دیز نه تر دیزې پورې دا چې کوم اوکې کوم او اوکې سو. اوس راځم چې کوم دغه فنکشن اوس فارموله کې استعمالو مثلا از ایکول سم بریکټ سټارټ. اوس چې کوم جنوري څنګه جنوري ولیکئ ګوره جنوري میاشت راغله ټیپ بټن ووهه پورته ور ډایرکټ راځي سم بریکټ کلوز کوم انټر کې نو دا شی کې ګوره شپږ یو ګوره یو سل شپږ اویا موږ دا ګوره ټوټل هم دلته ګوره او سل شپږ اویا ګوره دا رقم ته موږ ټوټل هم راوکاږو. دا رقم مثلا دا فارموله مثلا تاسو کولی شئ اوریج بل شی کې استعمال کړئ مثلا از ایکول دا رقم هغه کوئ مثال د صرف مثال چې وکوئ فارموله کې یوزوئ فارموله کې به نوم ورکوئ ګوره بریکټ سټارټ چې ورته لیکم جنوري مثال ګوره بریکټ کلوز ومې لیکم دا انټر کړ ګوره دې مش اوریج دا رقم ګوره مهم هره فارموله چې تاسو واچو صرف دا موږ نوم ولیکو نو دغه ډیټا چې ده دې اوریج موږ ته راکاږي. دا خو اوس یو مثال دا یو دنه اوس که غواړم مثال موږ سره ډېر نومونه دلته غواړم دا د ټول نومونه د هر یو لپاره که بېل بېل موږ جوړو که نه وخت نیسي موږ نو دې لپاره چې کوم راځم دا دواړه پاکوم دلته ګوره دې بل شی ګوره نیم منیجر ده دې نه چې راسئ ګوره دلته کوم فارمولې چې تاسو استعمال کړي هغه دلته راځي نیو کې نوی اخلئ مثال دی کې ډیلیټ کوئ او ډیلیټ هم کولی شئ. راځم دا یو ډیلیټ وم ځکه چې هلته زه غواړم خصوصا دا جنوري بیا هم په هغې کې هم جوړوم راځم دا ډیلیټ کوم ګوره ډیلیټ شو بیا کلوز کوم ګوره ریفر ګوره کریټ فرام سلیکشن ده سلیکشن یې ماته هغه کړه او راځم چې کوم یا ټول دا رقم نه ګوره دا درې وړه ګوره شپږ وړه میاشتې ګوره وټاکلې ګوره دا رقم ته راځم چې کوم کریټ فرام سلیکشن تاسو دغه کوم ځای کې رو ته د په سر کې شي دا روګانې چې دي دا رو دي او د نور هغه چې دي ډیټا یې ده څه د هر هغه منې کړی ما راوځي کړي ورته رو کلیک کوم اوس مثال روم کلیک اوس که روم کلیک دلته چې نیم هغه ته راسئ ګوره اتومات ګوره څومره څه ګوره د هرې میاشتې ګوره بېل بېل راغی جنوري فبروري مارچ ګوره مای د هرې میاشتې راغی ګوره. اوس که موږ تاسو هره میاشت مثال موږ استعمال دلته لیکو از ایکول سم هر فارموله تاسو یوز کوئ ځکه نوم ورکړه دغه ډیټا چې غواړئ دغه ډیټا سلیکټ کړي نو دا ډیټا چې کوي په دې نیم هغه کې خپله راولي. اوس که چېرته دلته مثال بله میاشت ولیکم اپریل ګوره راغی ځینې وخت کېدای شي تاسو نه نومونه هیر شي چې دا ما کوم نوم استعمال کړی و یاره مثال دا څه شی وکړم نو راځم ګوره اپریل ګوره بیت پاکوم ما نه نوم هیر شوی ده فرض کړه مثال ډیټا زه بل شیټ کې یم یا ګوره راځم سوچه دا پاکوم ګوره دلته راځم ګوره بل شیټ ته دلته راځم مثال دا بیخي بل شیټ صفافه شیټ ګوره دلته راځم اوس راځم ګوره چې کوم از ایکول سم بریکټ سټارټ اوس ما نوم یاد او چې دا کوم نومونه پکې ولا هلته که نه یا ځکه ما میاشت نومونه تاسو هر چاته خو معلومې کېدای شي تاسو نور ډیټا وي دلته ګوره یوز ان ګوره ان فارمولا دې ما چې کلیک کړئ ګوره د ټولو میاشتې ګوره نومونه یې ګوره راوستل ګوره څه کوم میاشت تاسو غواړئ ورته مارچ بریکټ کلوز کا او انټر کا ګوره 15 شپېته ګوره سمدار کوم اوریج هر شی تاسو راکاږئ صحیح
لکه اوس ګور اوریج کاږم اوس بلې میاشتې از ایکوال ایوریج د کومې میاشتې اوریج کاږي مثلا ورته یم مثال د مارچ د ګوره د مای د مارچ مثال ګوره مارچ مې لیکم مارچ ګوره مارچ تقریبا 2000 مغا لیکلی ده ګوره بریکټ کلوز او دا مې د انټر نو چیک کوي اتومات چیک کوي موږ هغه اوریج هم راکاږي دا رقم هر فارموله تاسو کولی شئ دغه صرف دغه ډیټا تاسو وایي سلیکشن چې په ځای ما د ډیټا نوم لیکئ نو دا رقم تاسو هغه راځي بل مثال زه دې کې بل مثال هم تاسو در کوم راځم دا پاکومه چې بل مثال به هم ولیکو راځم فایل منیجر ته دلته شی کومه ده ټول یو دانه ډیلیټ کوم مثلا دلته زه دا ګوره دا ډېر زیات دي که نه ټول ډیلیټ کوم زه اوکې دا ټول ما ګوره ډیلیټ کړل اوس د تلیفون شمېرې دي مثلا د عدنان شمېره دلته یو شمېر نوم لیکم عدنان د شمېره مثلا 0 اته پلان کې ګوره هغه شمېره ما ولیکله اوس زه غواړم چې دغه عدنان نوم ولیکم خو ماته د دغه عدنان شمېره راسي دا شمېره مې لږه ټاکم شي و دغه عدنان نوم زه لیکم مثلا ما غواړم دغه عدنان چې نوم کله مخته ولیکم مثلا ما د عدنان شمېره راسي دا رقم ده هم تاسو یوز کولی دا مختلف یوزیج لري تاسو خپل مثال پریکټیکل شش کې کار کوئ عدنان دغه کرایټیریا ورته ټاکم ورته همدغه ده دا مې اوکې اوس راځم ګوره دلته اوس لیکم ګوره عدنان لیکم ګوره عدنان ګوره خپله راغی دغه ده او دا مې انټر ګوره اتومات شمېره راوستله دا رقم لکه تاسو غواړئ مثال څو کسانو نومونه یې مثال هم راوستی مثلا علي علي شمېره ده دا مثلا نعطي الله ټوله شمېره ده مثلا دا شمېره لیکمه اوس غواړم مثلا دغه څو کسان دي مثال در کړه کې ستاسو ډېر ډیټا یې زه دغه غواړم د هر یو کس نوم ولیکم دلته ماته دغه شی راسي تلیفون شمېره راسي ګوره اول ځل ډیفاین وجه دلته ګوره عدنان یو ځل وکړم دا شی کومه ګوره دا ډیلیټ کومه ځکه چې د بیا دویم ځل فارموله کې بیا راځي نو راځم دا ټول رقم سلیکټ کوم اول راځم ګوره کریټ فرام سلیکشن ټاپ کې ده که نه و د ټاپ کې ده ګوره سلیکشن هم وکړه که نه اوس دلته زه لیکم ګوره ښه کر چې تاسو ولیکئ مثلا دلته ګوره ولیکه دلته لیکم ګوره از ایکول مطیع الله ټیپ بټن پریس کا ګوره هغه انټر کا ګوره شمېره یې ګوره شی کړله ټوله ګوره دلته ګوره دا رقم ته کولی هر چا نوم ولیکئ نو نوم سره اتومات شی راځي د هغه کس شمېره راځي مثلا دغه ګوره مثال دلته انزرټ کړئ دلته کالم مثلا دلته تلیفون شمېره یې راولې د عدنان ده دلته ګوره هر ځای تاسو د یو فارموله فارموله جوړه کړم هر ځای تاسو دا یوز کولی شئ مثلا لیکم از ایکول زه ګوره عدنان مسته فرض کړئ ما د عدنان نوم یاد وورته هغه سپیلینګ راته ګوره مطیع الله عدنان څوک ده دا ورته یم عدنان او انټر که څه دا چې څه ګوره دغه نور هم هغه ده سیریز نه بیا شی کوي لرې بیا کوي بیا ګوره دا رقم د عدنان شمېره دا رقم کولی تاسو نور شمېرې هم د یو کسه بېلې بېلې شمېرې دلته تاسو انټر کوئ نو دا و مثال د موږ تاسو ډیفاین نیم اوس راځم چېرته ټریس ډیپنډنټ دا څه شی کوي دا مثال موږ ته ښایي چې دغه تاسو دغه کوم کار چې کړی ده یا دغه سوال مو حل کړی دا کومه فارمولې کوم ځای نه اخیستل شوې ده فارموله مثلا ګوره دلته درېږم څه وکړم دلته درېږم ګوره دلته درېږم ټریس ډیپنډنټ دا کوم ځای نه اخیستل شوې ګوره دې نه اخیستل شوې ده او دې څخه دې نه یې دا منفي کړی ده نو دا راغلی ده دا رقم د مثال ریموف کولی هم څه ګوره ریموف یې ته ریموف کېږي مثلا د بل ډیټا زه لیکم مثلا لیکم سل دا رقم ته لیکم اتیا دې خوا ته لیکم اویا د څلوېښت ته ته لیکم اویا دا ټول چې کومه سم کومه نو چې کوم از ایکول سم دا کاما سل څه ګوره دا کاما دا کاما دا بریکټ کلوز او دا د انټر ګوره ډیټا موږ ته راوستل زه ګورم دا ګوره ښه نو ستاسو به ښه پرې پوهېږئ زه ګوره ټریس ډیپنډنټ کوم زه دغه ډیټا ګوره نقطه ده که دغه تاسو د هغه ډیټا راخیستې ده اوس دا زه بېرته ریموف کوم اوس راځم دغه هغې کې سم کې دلته ورته مثال بل هم راولم ورته هم دیز نه هم ما ډیټا راخیستې ده
دغه یو سلس مهم به کې دی کې جمع کړي دي بل ورته مثال څه ده کاما ورته دغه مې هم جمع کړي دي د کلوف ته راغله مثال چې ګوره انټر وخمه اوس راځم ګوره بیا ډیپندنت باندې ګوره کلیک کوم پریس ګوره هغه پریسیډنټ ګوره د اوس دا موږ ته ښایي چې دغه ډیټا تاسو مثال جمع کړې چې دا مثال دغه ګوره چې دغه ځایونو نه تاسو دغه ډیټا راخیستې ده دا ګوره سلم راخیستې اتیا هم راخیستې دي دغه همدا رقم ته څلوېښت هم راخیستې دي اویا هم راخیستې دي دا 110 او 328 دا ټول جمع سوي دي دغه شی تاسو دغه 228 جمع راغلي ده اوس راځم د شی کومه دې ته ریموف کومه بل چې دغه مثال ښایي دا چې د موږ ولاړ دغه کوم ډیټا کې کوم مجموعه کې دا جمع شوی دی یو هغه موږ ته ښایي اوس صرف دا نور خاص نه یوز کېږي خو صرف دا موږ ته ښایي چې دغه ډیټا مثال کوم ځای کې استعمال شوې ده دغسې موږ ته ښایي بیا دا ریموف کومه بل دا شو فارمیولا چې د مثال کې چې موږ فارمولې کار کړي وي ګوره هغه ټولې فارمولې موږ ته څه کوي شو کوي نو موږ تاسو کولی شو یو فارموله ده چک مثلا دا فارموله دغه ګوره دا رقم جمع شوی ده کوم کالم سره جمع شوی ده نو دې لپاره دا یوز کېږي بل چې دا چک ایرو چې کله چې موږ غلطي وسي هغه چک کوو پکې موږ سره فلحال اوس لپاره غلطي نه شي غلطي وسي دې کې درته ښایي چې تاسو کوم ځای کې غلطي کړې ده بل دا ایوالویټ فارموله دا موږ فارموله ښایي ګوره دغه سم چې شوی ده مثال ګوره دغه خانې جمع شوي دي ایوالویټ بل موږ ته ایوالویټ که څو شوي دي اوس زموږ دا ایوالویټ ګوره دا رقم موږ ته ایوالویټ کوي چار د منو درېږم صدې باندې ګوره ودرېږم مثلا اعظم ګوره ایوالویټ ګوره که د عکس غوندې شکل موږ ته ښایي ګوره دغه ټوټل ده ټوټل سره د شی سره دا جمع شوی ده ګوره دا رقم ته مثال کولی شئ تاسو بل چې دا ګوره واچ وینډو څه شی ده واچ وینډو چې ده لکه ځینې ډیټا ده هم هر وخت ناوخته پکارېږي زه راځم مثال دغه کالم بېرته ډیلیټ کوم چې موږ ځای نه بغسي انټر کالم مثال دا لږ وړاندې کړم اوس دغه وینډوز دغه ډیټا چې ده ما هر وخت مثال دغه پکار ده مثال دغه ډیټا ته ما ته دغه ډیټا شو کي فرض کړئ مثال دغه څو میاشتې دی دا تاسو شو کي کلیک هم کړل وینډو ګوره چې واچ وینډو دې کول موږ سلیکشن نه کړی دې څخه هم تاسو سلیکشن موږ کتلی سو دې مثال ګوره دا ټوټل پکې نشته ورته نه ټوټل هم پکې راته راواله دا رقم ته اوس دا چې کې هر وخت موږ تاسو کولی شئ مثال دغه ډیټا وګورو که چې دغه ډیټا باندې کلیک کړو زه اصل موږ دغه ډیټا ته راولي زه راځم مثال ګوره پریکټیکل کو دا اډ کومه اډ سو ګټول ګوره دا اوس واچ وینډو راغله ګوره اوس راځم دې شیټ اډ شیټ ته چې زه لاړ شم بل شیټ واخلم هم دا موږ ته شی کوي ګوره خپل ډیټا لیکم زه ګوره خپل ډیټا لیکم دا ګوره نه ورکي دا ستا غټه کولی هم شي هغه کولی هم هره خوا ته بولی را بولی هم شي دلته دا رقم ته کتل غواړې ګوره ګوره ډیټا د شی ګوره کته پورته کولی هم شو ګوره اوس زه غواړم چې دغه ډیټا ته ما بوځي اوس مثال فرض کړه دغه ډیټا کې دلته ته ما اړتیا شوه دغه شپږ یوه ډالر چې دغه ته ما بوځه کلیک کوم بیا ګوره اتوماتیک ګوره شپږ یوه ډالر ته ګوره راوستله نو واچ وینډو دغه ښه والی لري چې تاسو مثال هماغه فوټ ډیټا سره سر ورکولی شئ ګوره دې متي په نوم ګوره دا رقم ده نو تاسو هم فوټ ډیټا سره سر ورکولی شئ مثال هر جمله تاسو کلیک کوئ بیا تاسو هماغه ځای ته بیایي اوس راځم دلته ګوره بل شیټ اخلم مثلا ورته دې ځل 00 د ګوره ته مثال دا 200 ته ګوره اتوماتیک چې راوستو 200 ته راوستلي نو دا رقم د واچ وینډوز هم تاسو کولی شئ دا چې ګوره کلوز کوئ چیز نه ګوره کلوز یې کوي بل دا کالکولیشن چې دا اپشن ده ګوره یو چې دا مینوال دا یو اتومات چې دا ګوره موږ تاسو اتومات یې اوس ګوره چې هر څه موږ تاسو موږ جمع کوو که نه ګوره دا هم پاکمه ډېر بخښنې سره مثلا بریک ول سم بریکټ سټارټ کله اوس کلیک کوم دا رقم دا ټول مثال ګوره بریکټ مثال چې کوو کلوز کوو بیرته او انټر ګوره اتوماتیک چې کوم دی ټول هر څه راوصل که چېرته مثال دا ځکه چې دا اټومیټ ده زه کلیک کوم ګوره اټومیټ ایکسپټ فرام هغه ډیټا ټیبل کې دا کار کوي مینوال کومه دا راځم دا ټول پاکومه لازم پاکوم مثلا بیا فرموله وکړم از ایکوال سم څنګه ټول دا رقم ده جمع کا ټولې میاشتې انټر ها مینوال کې باید کار ونه کړي السلام علیکم وعلیکم السلام
ګوره دا ټول جمع کړی که نه زه هم دا شی کوم دا کوم ورپاکوم فارموله خو تېره شوې ده که نه ډیلیټ اوس که چېرته دا داسې ډرایګ کړم نو شي ګوره فارمولې ګوره کار ونه کوي ولې کار ونه کوي دلته موږ ورته شی ویلې مینول ویلې ده اوس دلته شی ده مثال ګوره کالکولیټ ناو ده او کالکولیټ شی ده شیټ ده که دا شیټ ور کلیک وي بیا زه همدې کې تغییر راځي مثلا زه کلیک کوم ګوره بیا زه همدې کې تغییر راغی اوس که چېرته مثال دا رقم دلته هم دا فنکشن ده مثال دغه نورې پاکومه ګوره دا تیار جمع کړی که نه داسې ډرایګ کومه ګوره دا رقم چې تاسو پرې پوه شئ دا هم دا رقم ډرایګ کومه او دا هم داسې پاکومه نم چې کوم دا رقم چې کوم ډرایګ کومه هلته ګوره که چېرته مثال دلته ګوره موږ اوس نه وو ګوره شیټ ووهو ته دې شیټ کې کار کوي نور بل شیټ کې کار نه کوي دلته ګوره له ډیټا ګوره هماغسې ده اوس راځم مثال دغه ناو باندې کلیک کوم مثال دا بیا ډیټا پاکوم زه ګوره داسې اوس زه ډرایګ کړم زه دا رقم ته ګوره ډرایګ مې کړ ګوره رانغی که ځکه چې ده ګوره مینول ده مینول چې ده تاسو پخپله وکئ اوس راځم ورته یم کالکولیټ ناو بیا اوس مې کلیک کوم ګوره ښه دلته ګوره او دلته ګوره ډیټا ګوره یو شی دغه تغییر پکې نه ده راغلی نو کلیک کوم اوس شی اتومات دواړو ځایونو کې شی کېږي ګوره کار کوي نو دا کوښښ کوئ د په اکسل کې او اتومات ساتئ دا مثال تاسو چویس درکړي یا مثال خپله خوښه تاسو دا تغییرات پکې راوستل غواړئ نو بیا دا تاسو کولی شئ نو دا و دا نن ورځې درس له خیره سره په راتلونکي درسونو کې له خیر سره فنکشن شامل دی او دا نه به له خیر سره تکراروو